په څوک ما او تا او سردار خواجه افضل د دې چې له تا سره افغانستان ته ولاړ شي که نه د دوشنبې په ورځ چې دلته راورسېدو دلې دې نه را چې ډایرکټ په ټکټ کې وترش وکړي دوشنبې به هلته درشي له خیر سره صحیح ده چې دوشنبې د شپې ټکټ به وکړي ډایرکټ به د شپې له تا سره یي له خیر سره صحیح ده هلته اوس به دې ټکټونه وګوري د افغانستان ټکټونه به د افغانستان اوس نه کوي اول د ګوار تر مخ وکړي چې درسې شفاخانې ته هلته خبره کنفرم شي له خیره سره د تا خبره کنفرم ده له خیره سره د تګ په ډایرکټ به له خیره سره هلته به د سره وکړي په ګاډۍ کې به دې کښېنې چې به له خیره سره صحیح ده د سراجي صاحب افضل شي تګ د سراجي صاحب افضل کوو ټکټ یې په ما او احمدي ورور باندې شولې راتګ دې په ما او احمدي باندې شو چې کله ته غواړې همدا اوس در راباندېږم صحیح شوله سهار ته به داسې 10 بجې زه در روان شم د خیره مخ په دغه باندې څه نومېږي په اتریش باندې بس در روانېږم سبا ته له خیره لو یو زه هڅه کوم چې موټر کې در نه شم ځکه چې زه په برلین کې یم زه مستقیم د دغه تیارې ټکټ کوم او په دغه کې په وین کې ښکته کېږم هلته به زه خسرو لراته ویم هغه به ما راجیک کړي او در به شم مستقیم حاجي صاحب افضله ته به هم ځان تیار کړې اماده به کړې د خیره سره ټکټ به مونږ ورته وکړو زه او احمد ضیاء ورور یو ځای شو ما اجازه ته ورته ټلیفون کې وویل اجازه چې ټکټ هر شی وکړي ترتیبات یې موږ ورته برابرو له خیره سره مشکل نشته نه هیڅ کوم مشکل نشته جانانه هیڅ کوم مشکل نشته هیڅ کوم مشکل نشته کما ته زمینه مساعده وې هغه څه ستونزې دي هغه بیا زه تا ته مندانه زه ما په خپله ټکټ کوم موږ هلته مرداري کړې ده د مې ورور چټ وعلیکم ورحمتالله وبرکاتو موږ هلته د چندان نوم نه لرو وجه که ولاړ شو پوکه ښیم درته وروره ته به تر سره پوکه سوی موږ به دې موږ در سره پوکه کړي احمدي صاحب په افغانستان کې ګلان کرلي دي ځان ته ما هلته ګلان کرلي دي په افغانستان کې ځکه اوس دغه د بدبختي ده ګلان چې هلته دا مخکې له مخکې ساحل ورور تو د ساحل ورور دغه ارمان جان مدیراتور هم دی نه خیر داسې نه داسې خبرې دي چې موږ په لایف کې کوو خیر دی او نورې شخصي خبرې موږ په شخصي کې کوو انشاءالله تعالی زه ارمان ته زنګ وهم په ګروپ کې اچوم حاجي صاحب افضل به وي جان احمد ضیاء ورور به وي زه به یم حاجي صاحب ګوګا به هم پکې راولو نو انشاءالله خبرې کوو ورسره موږ چې کله خبره وکوله بیا ترې نه شاته کېږو صحیح ده ورونو الله تعالی دې تاسو ته اجر درکړي حاجي صاحب افضله مهرباني وکړه ستړی مه شې لاله خبرې ونه کړم بس راغلی دی چېرته د شفاخانې له لورې نه کومه ستونزه جوړه نه سي که چېرته د شفاخانې له لورې کومه ستونزه جوړه نه سي یعنې تا ته د تګ اجازه سره چون دا مرض داسې یو مرض ده ښه چون اکثریت که تاسو په یاد هغه د فرانکفورت هغه د درمشتات والا د دغه والا په یاد ده هغه د ګیسن والا هغه د ګیسن والا پرې موږ ته تېر شو هغه د ګیسین والا ته موږ هلته تر دوبۍ پورې ایمیلونه وکړو له دې وجې نه بیا چې هغه خوا نه موږ ته د شفاخانې نه یو ورکه ورکوي د سفر یو ورکه د شفاخانې نه د سفر ورکوي چې هغه ورکه تا ته میلاو شوله نور ته په هېڅ قوانینو باندې هم نه پاتېږي انشاءالله په زور د خدای په ضرب د یوه نیمه ورځ کې به په افغانستان کې ناست د خپلې مورکې په څنګ کې به دې ناست زه په برلین کې ورونو تاسو ما ته څه وویل چې کمنټ کې وکړو زه په برلین کې ما تر یو 2-3 ورځې نور دلته یم بیا به انشاءالله که د الله رضا وه سبا ته ټکټ کومه مستقیم زما ارمان زړګي ته مې زه پوهېږم چې د ارمان جانان په موږ باندې دغه زړه وبس کي احمدي ورور باندې حاجي صاحب افضل باندې سردار باندې ورځو ورته ما څو وارې دا خبره کړې ده مخکې ما اوس په لایف کې کوم که زما په اړو کې د انکار کېږي ارمانه نو انشاءالله تعالی ارمانه شنبې ته هماغه طبیانه ته به زه هم لاړ شم ارمانه ورته وایه ورته هډوکي دې له ځان سره سنبال که پوه سرانه نه اجه اورم زه به راسه نو هملته لاړ شم ما ته ضرورت نشته چې جرمني ته راشم تاسو څخه زه به صحیح ده ولاړ شه نه مه راته دلته مه تاریخ د اتریش ټکټ وکته صحیح شکر خو دوشنبې ورځ که نه د خیر سره د دوشنبې په ورځ باید ته په اتریش کې واوسېږې له خیر سره
بس صحیح شو بیخي صحیح قربان شو الله یې تا ته اجر ورکړي جانانه. زه درنه اوس ښکته کېږم ارمان جان اجازه خدای دې ژوندی لره، خدای دې آباد لره. ښکته شم اجازه ده زوږې احمدزی ورور مشته دی زما په نمایندګۍ باندې زه سبا ته د خیره سره ټکټ کومه درځمه وعده ده وعده دغه د 1900 کسانو به مخکې در سره وعده کوم سبا ته ټکټ کوم او انشاءالله در روانېږم انشاءالله که د الله رضا وه صحیح ده او که سبا ته نه د دوشنبې په ورځ به خامخا در سینګېږم خسرو راته مې اوس میسج کړی دی خسرو راته میسج کړی دی او هغه به ما ته ځواب راکړي بیا په موټر کې نه درځم که موټر کې درشم ډېره اوږده لاره ده جانانه که داسې وشي چې تاسو د سبا ماښام ټکټ وکړئ یا د شپې تاسو ورسېږئ د څنګ ته پوه شوې او حاجي صاحب بالخیر سره په دوشنبه دی د ما هدف دا شی ده چې د چهارشنبې لا د سې شنبې د ده ټکټ د افغانستان وشي دته چې کله هغه ورکه د روغتون نه واخیسته سو دته باید د چهارشنبې لا د سې شنبې ټکټ وشي چې دی له د روغتون نه زه د ده په ټول حساب باندې ورسېدم دی په تنګ ده په دې شفاخانه کې په تنګ ده پوه شوې دی نور نه غواړي چې دلته پاته شي چون زه پوهېږم دغه نه معلومېږي چې په دې شفاخانه کې په تنګ سوی ده پوه شوې بابا بس د انسان د یاره سړی دغونه چې په خپل کور کې سړی پرېوځي په تنګېږي که نه 4 کاله یې اوسو د بېچاره په دې شفاخانه کې پروت بس دا د نور ولاړ څه ما خو په هغه اول کې هم درته وویل که نه خو کاشکې تا له ما سره خبر منلی وای په هغه اول کې در سره منلی اوس کرار په افغانستان کې ناست وو خو زه خیر قسمت دې و پوه شوې دلته چې هغه دلته چې مو خواړه چې دلته حواله و پوه شوې که نه د ما خو له هغه وخته چې اراده درلوده چې هغه وخت موږ درغلي وو دغه وخت مې دغه اراده درلوده چې په یو قسم باندې دې ولېږو له خیره سره ته په خپل کور کې پروت اوسېږي والله لازم د هغه مور مینه درته دوا ده د هغه مېرمنې مینه درته دوا ده د هغه اولاد لیدل درته دوا ده دا نه ده بعضې څه الله تعالی د هغه کورنۍ په توسط باندې هم راپورته کوي درته خدای خو مهربانه باچا دی د هغه مور هغه لاس به خدای پاک درته شفا وګرځوي د هغه اولادو هغه دیدن به الله تعالی شفا درته وګرځوي د هغه مېرمنې لیدل به د الله تعالی شفا درته وګرځوي په دې کې خو دغه نشته که نه خو لیکن اوس خو هر څه چې سوي دي هغه به خپل کار کوي د سې شنبې ته لا چهارشنبې ته د تا د ټکټ غم وخوړل چې له خیره سره یو خدای پاک مې دې له وقایع نه وساتي او خدای پاک مې دې له دغه مشکل نه وساتي چې دا د شفاخانې مشکل را مخې ته نه شي نور به خدای ته خپل په ځانونه سپارو او دغه موږ به خپل بندګي کوشش سې شنبې له چهارشنبې ته کوو چې سې شنبې له چهارشنبې ته یې تا ټکټ برابر شي له خیره سره او ته مخ په افغانستان باندې حرکت وکړې له د دې شفاخانې نه نور ووځې ولاړ شې د خپل کور په بستره کې ورته واړی الله پاک مهربانه باچا ده الله ته هم خدای پاک صحت درته درکوي خدای مهربانه ده تشویش مه کوه او له دې نه خو هېڅکله مه ډارېږه له مرګه خو هېڅ وخته مه ډارېږه مرګ په ټولو پسې ده په ټولو پسې ده بابا ضرور انسان یم ولا که د یوې ثانیې ذمواري م د ځان وغلی شم څوک کولی شم د یو څوک وایي د 2000 نفرو کې یو څوک دې ووایي زه د یو ثانیې دغه کولی شم زه یو ثانیه ژوندی پاتېږي مرګ تر بڼو نږدې ده انسان هره لحظه در باندې راځي روغ انسانان وروره پراته یې په جګ کې وروره مړه حساب چې راپورته کېږي نه وي په دې دنیا کې نو لیږل د افغانستان ته ډېر مهم دي باید ولاړ شي افغانستان ته بس نور باید له خیره سره ولاړ شي افغانستان ته او د خپلې مورکې څنګ ته دې ځان ور ورسوې در دې نوره غټه خبره نشته جانان صحیح ده زه ویدېږم دا تندی دې رانږدې که چې یو مچو در نه واخلم بیا به زه هم ولاړ شم در نه ډېره زیاته مننه سر له سبا د څه خواږه چاپه ده ښه ملګرو دغه ځینو ملګرو ما سره په شخصي کې میسجونه م راته راولېږه د خدای دې تاسو ته اجر درکړي الله تعالی مو خوشحاله و آباد لره په همدغه دغه کې زه اوس خپل ټیک ټاک بېرته ډي اکټیف کوم بندوم زما ورور چې دلته موجود وي په دغه کې په رسنۍ کې احمدزی نو زه د ده تر شا عسکر یم چې هر رقم خدمت یې زه د ټیک ټاک د پردې تر شا د خپل افغانانو سره ولاړ یم ودرېږم انشاءالله چې څومره مې د وسه وي سبا ته 3 بجې زه برندبورګ تور سینګه به وبوینو سره چې دغه کول دغه ملګرو ما ته ولیکل چې ما سره وګورئ 3 بجې سبا زه برندبورګ تور سره یم په الله مو سپارم ورونو ارمان جانان نظر ته بیا په ګروپ کې میسج کوم زوګیا سیده په لوی الله مو سپارم السلام علیکم الله پامان حاجي صاحب
بادغي سوروره ډیره بخښنه غواړم جانانه خبرې ډېرې اوږدې شوې او الله چې په لایف کې ناست وو. السلام علیکم. بس تاسو د الله په امان. خدای په امان. ارمانه لایف باندې که نور ویده څه زوامو بس دی بالا خبرې دې وکړه. ښه ته د خپل خبرې وي وکړه بادغي سرور. حاجي صاحب تاسو په خیر راغئ. قربانه شم. والا نور به څه ووایو دته خو ما مخکې هم ویلي وه دا د شاید د مخامخ ګوري ما څه کم 2 هفتې مخکې ورته ویلي وه لایف کې ما لاړ شئ وایي وطن ته لاړ شه نور پرېږده دغه ځای. خدای مهربان دی چې هغه د خدای پاک شفا درکړي او کوم چې زموږ ستې په واسه دي دعاګانې او هر څه جان ډېرې خبرې مه کوه. نو زه صحیح ده بادغي سرور میوټ کړی دی دا ځان یې میوټ کړه میوټ یې سایدا سایل دلته دی سایل زه ځم ارمان جانه تاسو ته حاجي صاحب د ټول ته ښه شپه غواړم. سایل دلته فکر کوم نه غواړي زه دلته واوسم همده خاطر ما میوټ کوي ارمانه او هغه لیکي کار به کوي درګر د لیکي وایي دغه څه ویده څه وایي دلته لیکي او ما میوټ کوي نه پوهېږم چې ولې. ارمان جان هلته په ګروپ کې به هم درته هغه زنګ وهي سردار الله به درته زنګ وهي نو هغې ته هم ځان اماده کړه. سایله او ما تا د خیر سره د شنبې ورځې ګورو انشاءالله. انشاءالله چې ژوندی نو د شنبې ورځ ده. کار دې وکړه. حاجي صاحب ډېره زیاته مننه. قربان دې شمه ارمان جانه. الحمدلله قربان دي. بادغیس بېرته راواخله سایله دستي سه دا چاره وکړه مدراترۍ نه څه کې بلاک کوم دی. هغه بادغي سرور وګوري که اوس یې راواخلي ارمان جان ورور خفه نه شي. راواخله بېضمیر انسانان میوټ کې بادغي سرور خیر هلته کښېنه. خیر دی ارمانه ځان دغه مه کوه ته ځان فکر مه کوه مشکل نه لري وایي اورېده هېڅ خبر نه ده وپوهېدې دا زما انټرنېټ وایي چې زه یې په شاید د لاس ماس په لګېدلی کوم خبر نشته دی بس خدای پاک دې تا ته شفا درکړي انشاءالله شفا به درکړي. موږ تر څنګ ولاړ یو جان احمدزی ورور در سره دی حاجي صاحب در سره دی همدغسې ټول ځوانان همیشه مو دعاوې درته کړې دي والا پرون تللی وم جمعې لمانځه ته علیحده ستا لپاره مې لاسونه لپه کړي دي او دعاګانې مې درته کړې دي الله پاک دې شفا درکړي. یعنې یو موږ څه کوې چاته په افغانستان کې په کور کې ارمان جانه قسم دی چې ستا پوښتنه کوي او همیشه یې کړې دي او همیشه یې دعاګانې او خیراتونه چې څه په وسه وه هغه یې هلته کړي په افغانستان کې په کور کې. نو انشاءالله ته تشویش مه کوه د ټولو په زړونو کې ځانګړی ځای لري خدای پاک به تا ته انشاءالله شفا درکوي او زموږ نور هېڅ نه دي په وس همدغه یو دعا ده خدای پاک دې تا صحیح و سالمه خپل کور ته ورسوي انشاءالله چې روغ رمټ سي. حاجي صاحب ته خپل خبرې وکړه زه درته ناست یم مشکل نه لري. قربان شم زه به نور څه شی وایم خو ارمان جان